راچې مې په ژوند نغلې بیا مه راځه مړ چې شم ما خخ پکړي پردي خلک دلته د ولپت خبرې جرم دی دلته خو د یو بل وینې سکي خلک بسم الله الرحمن الرحیم مرګرو سلامونه نیکې هیلې احترامات مومنه ستاسو ورور زمینی سبزی په پروګرام ادبي زغل کې څنګه چې تاسو ته پته ده چې په دې کې موږ د ښه شاعرانو ادیبانو پسې ګرځو د هغوی نه شعرونه او غزلې ریکارډ کو تاسو ته په پښتنه مینه ډالۍ کو نو نن په دې سلسله کې موږ په دریم ځل باندې د احساس یوسفزي صاحب نو ویډیو کو د کسانو په غوښتنه باندې دغه نه په دریم ځل باندې بیا ویډیو کو او دغه نه بخواږه شعرونه ریکارډ کو تاسو ته په پښتنه مینه ډالۍ کو نو په پروګرام د 20 غل کې راټولو نه مخکې موږ احساس صاحب ته په خیراله او مننه وایو یوسفزي صاحب ډېره زیاته مننه ستاسو چې په دریم ځل خو موږ له په خپل پروګرام د 20 غل کې مقرره کړه دې جوګه خو غنلو او دلته د نورو ناس ملګرو دویم ډېره زیاته مننه کوم غالب شاه غالب محمد علي خبره او خو موږ ډېرې کړې دي یوسفزي صاحب خو شعرونه به درته ووایم نوي شعرونه ووایه غالبه درې شعر دي چې کوشش دا دی چې تا به نه اورېدلې دي مینهوالو به هم نه اورېدلي یوسفزي صاحب چې پتا مین دی زمانه مخفل خال خانه دی پتا مین دی زمانه مخفل خال خانه دی او تپوس یو که په ایمان ستا کلیوال خانه دی مننه پتا مین دی زمانه مخفل خال خانه دی او تپوس یو که په ایمان ستا کلیوال خانه دی او دواړه یوې بیا راوړي دی او پلار بچیو دا شعر واوره غالبه زما خوښ دی دواړه یوې بیا راوړي دی او پلار بچیو ورورې ته مه کوه په کور کې خو دیوال ښه نه دی سبزي صاحب مننه دواړه یوې بیا راوړي دی او پلار بچیو ورورې ته مه کوه په کور کې خو دیوال ښه نه دی او دواړه زما د مرګ سبب هم جوړېدی شي ګورئ دواړه زما د مرګ سبب هم جوړېدی شي ګورئ پاننګي دې زخه ښه ده خدا خال ښه نه دی ډېره زیاته مننه او یو دوه شعره نور دی یوسفزي صاحب چې د پشکال تورې تیری دی او وریږي باران د پشکال تورې تیری دی او وریږي باران زمونږ په کور کې ډیوې مړې دی او وریږي باران مننه دواړه جدایو دی او بل نه د زړه سر جانانه دواړه جدایو دی او بل نه د زړه سر جانانه ترمنځ ډېرې فاصلې دی او وریږي باران مننه او په دغه هیله یم ژوندی چې به یو ځای شو ګني په دغه هیله یم ژوندی چې به یو ځای شو ګني ستا د غمونو تورې شپې دی او وریږي باران او الله دې خیر وکړي او مقته ده چې خوب مې لیدلی د احساسه چې تعبیر یې څه دی خوب مې لیدلی د احساسه چې تعبیر یې څه دی پښتانه سوځي سرې لمبې دی او وریږي باران مننه خوب مې لیدلی د احساسه چې تعبیر یې څه دی پښتانه سوځي سرې لمبې دی او وریږي باران او یوسفزي صاحب یو څو شعرونه به درته نور ووایم چې وړوکې شان غزل به درته ووایم چې بیا د چا خیرې راپسې شوي دي بیا د چا خیرې راپسې شوي دي او ډېرې حادثې راپسې شوي دي او زه چې نن په سرو سترګو جړېږمه اوښکې د هغې راپسې شوي دي او څومره هدیرې زمونږ ډکې شوې غالبه څومره هدیرې زمونږ ډکې شوې څومره جنازې راپسې شوي دي مننه او زه د ژوندون د خوږو ویستې یم ستا د هجر شپې راپسې شوي دي او خدای خبر زما بشي که نه بشي خدای خبر زما بشي که نه بشي رنګ وسوسې راپسې شوي دي مننه خدای خبر زما بشي که نه بشي رنګ وسوسې راپسې شوي دی وجن مې احساسه که وباسې مې خلک کې جرګې راپسې شوي دي ډېره زیاته مننه یوسفزي صاحب دوه درې شعره درته نور وایم چې ژوند مې تېرېږي د بلها اذیتونو سره سبزي صاحب ژوند مې تېرېږي د بلها اذیتونو سره مینه مې کړې خو د ډېرو پیغورونو سره او زمونږ په ژوند کې دردونه دي لیکلي مدام غالب شاه محمد علي زمونږ په ژوند کې لیکلي دي دردونه مدام چې دواړه یو نشو په دم او تعویذونو سره
او زما باریک وجود د دومره زغملو نه دی زما باریک وجود د دومره غم زغملو نه دی احساس څه وکړم ستا د دې غمونو سره ډېره زیاته مننه او خیرې غزل درته وایم یوسفزي صاحب بیا جو بس کو به چې مونږ د زړونو د دردونو کیسې چاته وکړو مونږ د خپل زړه د دردونو کیسې چاته وکړو خدای د خپل ارمانونو کیسې چاته وکړو او دلته کې هر سړی خوندونه د باران اخلي دلته کې هر سړی خوندونه د باران اخلي د غورځېدلي دیوالونو کیسې چاته وکړو مننه دلته کې هر سړی خوندونه د باران اخلي د غورځېدلي دیوالونو کیسې چاته وکړو او د دې وطن لارې کوڅې په وینو سرې پرتې دي د دې وطن لارې کوڅې په وینو سرې پرتې دي بادار اوس د ښایستونو کیسې چاته وکړو مننه او دلته جانانه مینان خلک په کاڼو ولي دلته جانانه مینان خلک په کاڼو ولي مونږ په یو بل بیلولو زړونو کیسې چاته وکړو او بل شعر د پکې چې دلته کې هر یو زړه تور شوی د نفرت پسه دلته کې هر یو زړه تور شوی د نفرت پسه مونږ د یووالي الفتونو کیسې چاته وکړو او مقطع د پکې غالب شاه غالبه سبزي صاحب په بل وطن کې د ژوند شپې سبا کوو احساسه په بل وطن کې د ژوند شپې سبا کوو احساسه د ستړي ژوند د تکلیفونو کیسې چاته وکړو ډېره زیاته مننه ستاسو ډېره مهرباني چې تاسو په دې لنډ تڼ وخت کې موږ له مننه مقرره کړه او راغله خپل وخت وویسه او اورېدونکو ته هم چې وخت پې نه اخلو ډېر خو موږ هم ستاسو د شعر نه خوندونه واغسته او امید لرو چې اورېدونکو به هم خوندونه اغستې نو د راتلونکي پروګرامه پورې اجازت غواړو د الله په امان